اوس عجیبه خبره ده مسلمانانو باندې ظلمونه کیږي زنانه د کور نه بېدرکه کیږي زمونږ افراد لاپته دي ډاکټر عافیه په جیل کې را یو مسلمان عالم د هغې لپاره احتجاج ونه کړ چا هم څه ونه وي مدرسې هم آباد دي جماعتونه هم آباد الله الله هم کېږي که زمونږ په بادشاهۍ کې په کرسۍ کې لږ نقصان راشي احتجاج یاره لانګ مارچ ختم نبوت گستاخی رسول خلاف لانګ مارچ کوو خو چا هم دا ونه ویل چې مسلمان ښځه د امریکې په جیل کې را د هغې سره ظلم کېږي هلکه دا ولې کم قانون لاندې هغې ته 80 کاله جیل ورکړی شوی کم یو قانون دی نو ځکه الله فرمایي د ځان نه بزرګان به نه جوړوي هغه بزرګ چې په جماعت کې الله الله کوي او په ملک د لګېدلی اور په کور د اور لګېدلی نه پرده نه اسلامي نظام په ملک باندې اور لګېدلی دی سود آزاد همدارنګه جمهوریت اسلام ګڼل کېږي او ته لګیایي الله الله یاره چې پلان کې ډېر ښه پیر صاحب دی ډېر ذکر کوي اول به دا پیر الله غر کوي بني اسرائیلو کې یو محترم و یو پیرو نا ډېر زیات بزرګ و هغې به الله الله کول الله 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 عز وجل جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل لاړ شه هغه پلان کې کلی وران کا خلق ظالمان دي ظلمونه کوي چې کله لاړو پای کې یو بزرګ ولیدلو ټول ورځ لګیا الله 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 راغلو واپس وی الله پای کې یو بزرګ دی لا یاسی کا طرفت عین دومره نافرمانی نه کوي لکه د سترګې رب دومره لوی بزرګ دی الله ورته فرمایل اول دا بزرګ هلاکه لکه خل ظلمونه کوي او دی الله الله کوي که چیرې دا د الله ولی وی د خلکو د ظلم د وجې نه په دې خفګان راغلی